السلام علیکم خوږو دوستانو. د شپې 3 بجې مې دروازه وټکېده. عبرتناکه او ویرونکې کیسه. امید لرم چې تر پایه راسره واورئ. زما نوم اسلم دی. دا کیسه زما د ژوند تر ټولو ویرونکې شپه وه. هغه شپه چې ما پوه کړل ځینې دروازې که پرانیستل شي بیا ژوند عادي نه پاتې کېږي. دا د ژمي شپه وه. ساعت تقریبا 3 بجې و. کور خاموش و. هر څه غلي. ناڅاپه ټک ټک شو. زما د خونې دروازه وټکېده. ما په ویره وویل څوک یې؟ خو هیڅ ځواب نه و. بیا غږ راغی خو دا غږ د انسان نه و. ژور، یخ او د زړه تل ته لوېدونکی. اسلم دروازه پرانیزه. هغه غږ چې وپېژندل شو دا غږ ما وپېژاند. دا زما د پلار غږ و. خو زما پلار 2 کاله وړاندې وفات شوی و. زما ټول بدن یخ شو. د زړه درزا مې تیزه شوه. غږ بیا راغی. زویه ډېر یوازې شوی یم. زه ورو ورو له بستره پاڅېدم. قرآن مې راواخیست خو لاسونه مې رپېدل. دروازې ته نږدې شوم. له لاندې مې ولیدل سیوری، تور اوږد سیوری، سر نه لاره خو پښې د قبر د خاورونه ډکې وې. غږ وویل زما قبر تنګ دی. ته هم همداسې کوې. حقیقت ښکاره شو. ناڅاپه د خونې څراغ مړ شو. ټوله کوټه توره شوه. هوا سړه شوه داسې لکه قبر. غږ وویل لمونځ دې پرېښود. د مور زړه دې مات کړ. بیا مې ولیدل یو مخ نیم سوځېدلی، سترګې نه وې، یوازې توره تشه. ما په زوره وویل آیات الکرسي. چیغه او سکوت. هغه موجود چیغه کړه. کور ولړزېده. دروازه په زوره وتړل شوه. کله چې مې سترګې پرانیستې سهار و. زه د خونې په فرش پروت وم. مور مې ژړل. مور مې وویل زویه نیمه شپه مې ولیدلې چې ته چیغې وهې. ما دعا وکړه. له هغې ورځې وروسته ما پوه شوم ځینې غږونه دروازې نه بلکې د وجدان له قبره راځي. چا چې لمونځ پرېښود هغه ژوندی قبر ته داخل شو. نو په ګورېدونکو د چا چې هم پلار وفات شوی وي نو باید په هغه پسې نفلونه او صدقې وشي. همداسې یوازې هیر او پرېښودل نه شي. نو خو ګورېدونکو که دې کیسې مو زړه لړزولی وي چینل سبسکرایب کړئ تر څو هره ورځ داسې ویرونکې او عبرتناکه کیسې واورئ. الله مو مل شه. د خدای په امان.